قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. سورة مومنون. دا الته چې سورة المومنون ویل شوی دی کنه، نو دا چونکه بحیثیت صورت د نوم ذکر شوی دی، دا کده مضافیله هم من نوم خو بسئی غستی شي کنه، لکه مونږ وایو فی امان الله، او دغلته مونږ وایو فی امان الله. نو دا دې کې د مؤمنون به حیثیت اسم د دې صورت نوم په حساب باندې دی ویل شوی دی داسې. وقال الملأ الذين كفروا وای هغه کسان و سردارانو من قومه د قوم داغنا الذين كفروا هغه چې کافران دي وکذبوا بلقاء الاخرته او تکذیب وکړه ملاقات د اخرت واطرفناهم فی الحیات الدنیا او آرام ورکړو مونږ دي ته په ژوند د دنیا کې ما هذا الا بشر مثلکم چې نه دا مگر بشر دی په مثل ستاسو یاکل مما تاکلون منه خوري دې دا هغه نه چې تاسو خوري دا غینه ويشرب مما تشربون او دې سکی دا هغه نه چې تاسو سکی ولئن اطعتم بشرا مثلکم کچری تاسو اطاعت وکړئ یو بشر مثلکم چې تاسو به مثل وي انکم اذا لخاسرون په تحقیق سره تاسو په دغه وخت کې د خساره مندونکو نشئ. ایعدکم انکم اذا متم آیا وعده کوي تاسو سره انکم اذا متم چې تاسو کله مړ شئ وکنتم ترابا وعظاما او شئ تاسو ترابا خوري وعظامن وډوکی انکم مخرجون بتاکی سر تاسو با رایسته شی من قبورکم د قبرونو تاسونا هیهاتا کله کی دیشی لما توعدون کما وعده جتا سره کړي شوی دا بیزاوی روح المانی بحر محیط وغیرہ کې د هیهات لفظ باره کې ډیر بحث دی. یو دا چې دا مصدر دی په معنی د بعدن لرواله دے دویم دا چې دا په معنی د ماضی دے ای بعدن ای لما توعدون دے فاعل لے. اشکال دا دے چې مفعول باندې لام زائد داخلی گی لکه یدعو لمن ضره لیکن فاعل باندې ناراضی. نو دا فاعل څنګه جوړ شو؟ وکه چې راتلونکي جمله چې دا نو هغه فاعل جوړیږي. مونلبیب کې ابن هشام په دې باندې کافی بحث کړي دی، رزیم په کړي دی، وایي چې بعض نحات د دې قائل دي چې فاعل باندې الف لام زائد راځي. ان هي الا حیاتنا الدنیا د هي ضمیر راجع دی حیات طرف ته، ان د نفی دی ای ما هذه الحیات الدنیا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین او نو منگا دوبارہ پاسول کیدن کی ای بالخروج بعد الموت ان هو الا رجل نددا مگر یو سڑے دے افترا علی اللہ کذبا چپا اللہ دروغ جوڑے وما نحن له بمؤمنین نو منگ دوانی ایمان راڑون کی. اشکال دا دے چې د مرگ نباد د جوان قائل ندی او وی چې نموت و نحیا نو دا څنګه چې د مرګ نه بعد د ژوند قائل نه دي نو بیا نموت و نحیا څنګه راغی؟ جواب جلال الدین محلی ورکړی دی، هغه وایي نحیا بحیات اولادنا، د اولاد زندگی مراد ده. قاضی بیزاوی
ویلی دی چې واو مطلق جمع د پاره وي نو په دې کې ترتیب نه وي چې ول مرګ وي بیا حیات نو معنی به وي چې په خپله موقع مونږ مرو او په خپله موقع مونږ ژوندي یو قال رب انصرني بما كذبون وی اے رب زما انصرني زمونږ مدد وکا بما كذبون ای باهلاکهم باهلاکهم د دې په هلاکولو سره چې دې زمونږ تکذیب کوي قال عما قلیل وی ویل لیصبحن نادمین وی ویل چې اوس په لږو ورځو کې بشي دی پیمانی کوونکي فاخذتهم الصيحة پس راونیول دی لره صیحې بالحق په حق سره فجعلناهم غثاء پشو دی ریزه ریزه فبعدا للقوم الظالمین لروالد قوم ظالمانو د پاره ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا مونږه خواره کړل دی نه بعد ډېر قومونه قرونا ای قوم صالح نو قومونه ته مراد شو ما تسبق من امه اجلها نه تیر شوه یا وډلا ما تسبق امه دا من زائده ده اجلها د خپل جلنا وما يستاخرون نتنرستو کیدیش نه سبقت کولیش نرستو کیدیش ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا راولېږل مونږ رسولان خپل تترا پې در پې یو بل پسې کلما جاء امة رسولها هر کله چې راغی یو امت کلما جاء امة یو امت لرسول داغی کذبوه تیغی تکذیب وکړه فاتبعنا بعضهم بعضا پس مونږ پسې کړل بعضو پسې وجعلناهم احادیث او ګرځول مونږ دی لره کیسې احادیث دا چې کله جمع د حدیث وي نو خلاف القیاس ته معنی د خبره او کله چې جمع د احدوثه وي نو موافق القیاس ته معنی د قصه ثم ارسلنا موسى احادیث فبعدا لقوم لا يؤمنون لرواله د پاره دا قوم چې ایمان نه راړي ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا ولېږه مونږ موسی علیہ السلام رور د هارون علیہ السلام بیا آیاتنا و سلطان مبین آیاتونو خپلو او په حجت دلیل واضح سره اله فرعون او ملیه فرعون او داغه سردارانو ته فاستكبروا پس دې تکبر وکړه کانو قوما عالین او دا قوم عالین متکبرین فقالوا نؤمن پس دې وی چې آیا مونږ ایمان راړو لبشرین فدو بشرینو باندې مثلنا زمون په مثل دي وقومهما لنا عابدون او وقومهما او د دې قوم چې دغه خو زمون خادمان دي قوم د دې چې دغه زمونږ بنی اسرائیل خو زمون خادمان دي فكذبوهما پس تکذیب وکړه فکانوا من المهلکین پشو د هلاکیدونکو نه ولقد آتینا موسی الكتاب خامخا په تحقیق سره ورکوم موسی علیہ السلام له کتاب لعلهم يهتدون خایږي چې د هدایت مم وجعلنا ابن مریم امه آیا او ګرځو مونږه ابن مریم لرا او د مور لرا آیت النشانی و اوینا ما مونږ دواړو لزه ورک الی ربوتن هغه ډیره کای طرف ته ذات قرار و معین چې غزه د اوسېدو زید اوسېدو ربوه اوچت ازمکه ته وي په دې کې سلور اقوال دي یو قول پکې دی چې دا بیت المقدس ته مراد ده دویم ده دمشق دریم ده رمله سلورم مصر صاحب مدارک دا ټول ذکر کړی دي یا ایها الرسول اے رسولانو کلوا من الطیبات خورئ تاسو هغه پاک څیزونه واعملوا صالحا بره د پیغمبرانو ذکر و نوح علیہ السلام موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام او اجمالا په تترا رسولنا کې ذکر د هغه پیغمبرانو چې خپل وخت کې دا حکم یا ایها الرسول کلوا
گویا په دې کې امتون له ترغیب ورکړی شوی دی چې تاسو هم پاکیزه خوراک کوئ او نیک عمل کوئ. نو فرمایي ایها الرسل اے رسولانو کلوا من الطیبات خورئ تاسو هغه پاک څیزونه واعملوا صالحا وعملو کوئ نیک انی بما تعملون علیم پتا کی سره موږ په هغه عمل چې تاسو کوئ عالمان و ان هذه امتکم امه واحده او پتا کی سره دا امت تاسو چې دی یو امت ته وانا ربکم فاتقون او زستاسو رب یم پس ویریږئ. فتقطعوا امرهم بینهم بیا جدا جدا کړه معامله د دین د دی بینهم په میانځ د دی کې زبرن په خپل میانځ کې ټوکړي ټوکړي ک کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله چې سبد سرو باغی خوشاله و هر ډله یعنی په خپل رائے او په اختیار د خپل دین باندې فذرهم فی غمرتهم بس پریک د دې لره چې په خپل جهالت کې حتی حین تر سمودی پراتی ایحسبون آیا ګمان کوي دی انما نمدهم چې دا سمونګ دوی له ورکو به من مال و بنین په دې مهلت سره د مال او د اولاد نه نسارع لهم فی الخیرات نبالغ لهم رسو مونږ دیتا زر رسو مونږ دیتا خېګړې بل لا یشعرون بلکې دی نه پوهیږي ان الذین پتا کې سره کسان هم من خشیت ربهم چې هغه د یری د خپل رب نه مشفقون ای خائفون یریږي والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او هغه کسان چې په آیاتونو در خپل باندې ایمان وروړي والذین هم بربهم لا یشرکون او هغه کسان چې په خپل پروردگار سره شریک نه جوړي والذین یؤتون ما آتوا کم خلق چې ور کوي سچ ور کوي وقلوبهم اوزن دی وجلتن يرکی دی انهم الى ربهم راجعون چې بتا کې سره د خپل رب طرف ته راځي کیدون کی دي اولئک دغ خلق چې دی سارعون فی الخيرات منډي وږي پنه کو کارونو کې وهم لها سابقون او دی ورتا د ټولو نه وړاندې کوي سابقون ولا نکلف نفسا مکلف کوم یو نفس لره الا وسعها مگر داغه د وسعت مطابق ولدینا کتاب او مون سره لیکلی دي ينطق بالحق چې خبرې کوي رښتیا وهم لا یظلمون او دینه وکمه نه کیږي لدینا کتاب نه اکثر حضرات نامه اعمال مراد اخلي او دا راجی قول له بعض حضرات په نس دینه مراد قران دی ولا نکلف نفسا نو مکلف کوم یو نفس لرا الا وسعها مگر داغه د وسعت مطابق بل قلوبهم فی غمرة بلکې زړونه دی بهوش دي فی من هذا من حماقة وجهالة فی غمرة فحماقة وجهالت کی دی من هذا ای من القرآن والکتاب ولو معمال دی دپار عملون دی من دون ذالک دین علاوہ هم لها عاملون دی اغیل رکون کی دی حتی اذا اخذنا مترفیم ترسی عدا پوری چکل راونی سمنگا دی اغنیا مترفیم ای اغنیاؤهم حتی اذا اخذنا اغا عذاب وکال قحطو چې الله د حضور بدعا سره مسلط کړو حتی ابتدائیه او جمله شرطیه ده اذا هم یجأرون فریاد کول سره بچغي وای به دې په جواب کې بدای ته ویل شي چې لا تجأروا اليوم نو بیا بدای چغي وی لا تجأروا اليوم ورته وای چې نن چغي مو وهي انکم منا لا تنصرون تاسو زمونږ نه نشي خلاصول سوک
قد كانت آیاتی پتاکیک سرا آیاتون زمونگا چی تتلا علیکم تلاوتی کی دیشی پتاسو باندے فکنتم علی عقابکم تنکسون پستاسو پخپلو پندو باندے الٹا تختی دی مستکبرین به سامرن تهجرون تکبر بمتنکولو یو کسا گول را پری خودون کی بتنتلل مستکبرین تکبر بم کو دے قرآن نا بھی سامرن تهجرون یو کسا گول را پری خودون کی بتنتلل پیغمبر بورتا بیان کو دے بوئی گن دے کسے بیانی دا مستکبرین بارہ کے بحثو گد دے قاضی بیزاوی معالم التنزیل کبیر روح المانی وغیرہ طول تفسیرونو کے کافی بحث تھے مختصر خبر دادا چھ بیزاوی فرمائی چھ مستکبرین عن الایمان فبہی کی دہی ضمیر مرجے کے دو قول دی یو دا چھ بیت اللہ تدارا جے دے دویم دا چھ حرم تراجی دے معنی بیوی چھ دے ایمان نا تکبر کئی دے بیت اللہ دا وجہ او پدی کی اوسی دے بیت اللہ دا وجہ اوسی گم پدی کی سامرن دا مصدر دے او پا مصدر کے مفرد تسنیہ جمع طول معنوی دا دے اسم فاعل پا معنی کے دے یعنی سامرین سامرن دا سامرین پا معنی کے دے افلم یدبر القول آیا پس دی تدبر نکی پا خبر کے ام جاءہم یا راغلے دی لما لم یاتی آباؤہم الاولین شیغن دراغلے دی مخینو پلار نکل را ام لم یعرفو رسولہم یا دی نپی جنیق پد رسول لرا فهم لہو منکرون پس دی داغ انکار کئی ام یقولون بی جنہ یا وی دی چھ پدبانی لیون توب دے بل جاءہم بالحق بلکہ راغلے دی بل جاءہم بالحق پا حق سر و اکثرهم للحق کارہون او اکثر دی حق نخوخی کارہون ولو اتبع الحق کہ جر تابداری اکڑا حق احواهم دا خواہشات و دین لفسادت السماوات والارض آمخا فساد براشی پا آسمانو نوزمکو کی ومن فیہن او سوک چپدی کی دا بطول فاسد شی بل اتیناهم بذکرهم بلکہ منگا رسول دے دیتا دی نصیحت فهم عن ذکرهم مورزون پس دی دخپل ذکر نے اعراض کا ان کی دی ام تسألهم خرجا یا تسوال کے دینا دا معصول دا اجر فخراج ربک خیر فاستاد رب اغا اجر چی دے اغا بہتر دے وہ خیر الرازقین اغا بہترین رزق ورکون کے دے دا خرجن معنی دا اجر ثواب رزق بعض دا دری وارا معنی بازو کڑی دی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ او بتاکیق سرات خام خواب بلنور کے دیلا بلا عوض بغیر دا عوضنا الى صراط ای الى طریق مستقیم نیغلار طرف تا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ بتاکیق سراغ کسان چی ایمان نراڑی پا آخرت بانے عن الصراط لناکبون ادنی غلارنا کاگی شوی دی ولو رحمناهم وکشفنا کچر منگ رحمو کبدی باندے وکشفنا ما بهم من ضرن او لرک منگ دینا ما بهم من ضرن دی باندے چکم عذاب دے نون لجو دی باندے چکم عذاب دے نون لجو فی طغیانهم للجو بیا بدئی لگی دلی وی فی طغیانهم یعنی لدخلو دی بداخل وی فی طغیانهم للجو ای دخلو فی طغیانهم پخپل سرکشے کی عمہون سرگردانا ولقد اخذناهم بالعذاب خامخا پتاکیق سرانی ولی منگ دی در پا عذاب سرا یعنی پا قحط سرا دیت شان نزول پا مکی والو دا قحط غواقعا و بیا دا ابو سفیان مدینی تا دا حضور خدمت کی حاضری ابو سفیان نبی علیہ السلام لد وفد په شکل کې لاړو چې جدي ماشومان او زنانو خو څه ګناه نه دي کړي تاسو اوس دعا وکړئ لا سوچت کوي چې الله
موږ نه دا قحط لري کینو بیا قحط د دین لري شي فمستکانوا لربهم ونکړه دی عاجز خپل رب ته وما يتضرعون او نه دی فریاد وکړه حتی اذا فتحنا عليهم بابا ترزعد پوری چې کله موږ کلاو کړی په دی باندې دروازې ذا عذاب شدید سخت عذاب والا اذا هم فيه مبلسون بیا دی پاغي کې نا امید شو وهو الذي انشأ لكم السمع الله غزاد ته ادا کړی تاسو د پاره غوګونه ول ابصار او سترګې ما قبل سره رب داده چې دی خلکو په آخرت ایمان نه راړو حق دی سر راغ و اکثرهم للحق کارهون لیکن اکثر دی حق نه مانو دی ظالمان نو تاسو کې چې دا کارونه چا کړی دي چا وګونه در کړی دي سترګې در کړی دي اسمان او زمکه چا پیدا کړی دي نو اقرار کوي چې الله پیدا کړی دي نو قلیلا ما تشکرون ډیر لګ دے چې تاسو شکریا ادا کوي او هو الذی الله غزات زراکم خوار کړی دی فل ارض پزمکه کې ویلی تحشرون او هغه طرف ته جمع کول شي تجمعون فی یوم القیامت للسؤال عن الشکر للسؤال عن الشکر وهو الذي يحيي ويميت الله غزات ته چې ژوند کول کوي مړول کوي ولو اختلاف الليل والنهار اغد پاره اختلاف د شپې او دروازې ده فلا تعقلون پستازو کې عقل ناراضي بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې هغه خبره کې څنګه چړم بنو کوله قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وای چې کله مونږ مړ شو او شو مونږه خوري وعظاما وډو کې ان لمبعوثون آیا مونږ به دوباره را پاسول شو لقد وعدنا نحن واباؤنا بتاکي سردا وعده من سرم شو او زمون پلار نک سرم هذا من قول دمقنين هذا الا اساطير الاولين دا مگر دا کی سیدړم بنو خلق دي اساطیر دا د استار جمع ده استار د ستر جمع ده هغه کیسه چې داغه سه حقیقت نه وي او د اسطوره جمع ګرځول بزیات مناسب وي قلت ورته وایل من الارض ومن فيها زمکه د چا دا اوس چې پکې دي ان کنتم تعلمون کې چری پويږي تاسو اي تصديقون بخالقها وموجدها چې تصدیق کوي د دې په خالق او په موجد باندې سيقولون لله دای بزرو وای چې د الله د پاره دي قل فلا تذكرون و بیا ول نصیحت نه حاصله وي قلت ورتوای مر رب السماوات السبع سوک رب د اسمانونو وو ورب العرش العظیم او رب د عرش عظیم دې سيقولون لله دې بوې دار صدا الله دي قل فلا تتقون و بیا ول تاسو نه ریږي قلت ورتوای من بيده ملکوت كل شيء چا پلاس کې بادشاہی داری او سیز دا وهو يجير ولا يجار عليه هغه بچکی او داغه نسوک نشي بچکوله ان کنتم تعلمون که چری پویږي سيقولون لله دی بوې چې دا الله دی قل فانا تسحرون بیا تاسو د کم زایس پتا سو د کم زای بیا جادو شوه دی تسحرون معنی د تخدعون چې د کم زای نه تاسو دوک کړی شي وي د دې درې تفسیر دي یو تفسیر دی چې تخدعون عن الحق مطلب دا دی چې په کم فریب کې پریوتی او د حق نمرو گردانی وکړه دویم تفسیر دا دی چې تاسو بیا حق ته باطل څنګه وایي څنګه دا خیال کوي چې حق بارک وای چې دا باطل دی دریم دا چې تاسو د الله توحید او د هغه اطاعت متعلق ولی په دوکه کې مبتلا یې دوکه باز خو شیطان او خواهشات دي بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بلکې راغی دی ته حق او په تحقیق سره دی دروغجن دي کاذبون
متخذ الله ندرانی ولی اللہ تعالی من ولد زوی وما کان معه من الہ او نشت داغ سر یو الہ اذا لذهب کل کچریوی داغ سر یو بل الہ وما کان معه من الہ کچری یو بل الہ وسروی نو اذن نو پدغ وقت لذهب کل الہ بما خلقا خامخا بوتلی بوار یو خدای چې صد پیدا کړو علا بعضهم علا بعضو په بعضو باندې حمله کړو سبحان الله عما يصفون پاکی دې الله لرا د اغه چې د دې کوم بیان کوي عالم الغیب والشهاده عالم د په غیب باندې او حاضر دې فتعالى عما یشركون پس بلند د اغه شرک نه چې کوم دی کوي قلت ورته رب اے رب زما اما ترینی ما یوعدون کتخای ماتا ما یوعدون که موعده چې دی سره کړی شوی دا بر د توحید او د قیامت واضح دلایل پیش شوي دي د دې باوجود د توحید او د قیامت نه د انکار کوي نو تو ورته خپل پوزیشن صفا کا قل رب اما ترینی ورته وای اے رب زما اما ترینی ما یوعدون اے رب زما کتخای ماتا ما توعدون ما یوعدون که موعده چې دی سره شوی ده رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے رب زما پس مگرزے مال را فی القوم الظالمین پا قوم دا ظالمانو که و انا علا ان نریک ما نعیدهم لقادرون او بتاکیق سره مونږ چیو زمونږ قدرت شتا چې تا ته اوخایو د کم چې دوی سره وعده شوی ده ادفع بالتي هي احسن السيئه د بد خبرې په بدله کې هغه وایا کومه چې غوره ده نحن اعلم بما يصفون من عالمان وی چې سدي بیانې وقل ربي و اے رب زما اعوذ بك من همزات الشياطين فنا غواړم په نوم ستا سره د وسوسو د شیطانانو نه واعوذ بك رب ان يحضرون او پنا غواړم پتا سره رب زما ان يحضرون د دینا ان يحضرون چې مال راشي یعنی زما تابعداری کوي حتی اذا جاء احدهم الموت ترس عد پوری چې کله دی کې یو کس لمرګ راشي قال رب نو دی وی اے رب زما ارجعون الى الدنيا ارجعوني الى الدنيا نن د وقاید یا د متکلم محذوف ده کنه ارجعوني دی اصل کې ما دنیا ته دوباره ولېګا قاضی بیزاوی او دغه سه کمالین جمل وغیرہ درې خبره آسان ذکر کو ارجعون جمع تعظیمی ده دویم تفسیر دا ده چې ارجعون کې واو د جمع نه ده بلکې تکرار جمع ده مطلب دا ده لکه چې ویل شي چې ارجع ارجع دریم تفسیر دا ده چې رب او فرشتي چې کومې دي نو توفته رسولنا ټول ته خطاب دی لعلی اعمل صالحا شاید چې عمل کوم نیک فيما ترکتو کلا پاغه کې چې ما پریخي دي هرگز دا سن ده انها کلمتون دا کلمت رب ارجعون یادی هو قائلها قائل دې دې ومن ورائم برزخون دې رستو پرده ده الى يوم يبعثون تر اگر روز چې د پاسول روز به یعنی یوم ينفخ في الصور سور ثانی فاذا نفخ في الصور پس کله چې پوکې والی شي پشپېلې کې فلا انصاب بينهم بیا به قرابتونه نه دي په میانس کې یوم اذن په دغه ورځ ولا تسالون یو بل نه تاسو کول شي فمن ثقلت موازینو پس د چاچی وزن درانشی ای موزونات اعماله فاولئک هم المفلحون دغه خلق به کامیابی مندون کی وي ومن خفت موازینو د چاچی وزن نسبک شو
نو فاولئک الذین دخلوا چې خسروا انفسهم نقصان کې واچو خپل ځانونه فی جهنم خالدون جهنم کې با همیشه د پاره وي لجزاء اعمالهم د خپل عملونو جزاء د پاره تلفح وجوههم وبسیزی تلفح وجوههم وبسیزی مخونه دی النار ور وهم فيها کالحون او دی و پدې کې بد شکلوی الم تکن آیاتی آیا نو آیاتون زما تتلا علیکم چې تلاوت به کې دیش پتا سبانه زما د آیاتونو تلاوت خو پتا سو کېدو فکنتم بها تکذبون تاسو داغي تکذیب کو قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا دی بوئی چې رب زمونږ غالب شو په مونږ باندې کم بختی زمونږ وکنا قوما ضالین او موږ قوم ضالو گمراه ربنا اخرجنا منها اے رب زمونږ او باس مونږ لره دینا فین عدنا فإنا ظالمون کچره مونږ دوباره عودو کدي شرک طرف ته نو فلا عذر لنا بعده دین پس به زمونږ سو عذر نوي فإنا ظالمون بهم ظالمان قال اخسوا فيها ولا تكلمون قال الله فرمای پراتو سیتا سفیها پدی جہنم کے ولا تکلمون او خبر مکوئی ما سرا فی تخفیف عذابکم فتخفیف دا عذاب خپل کے ما سر خبر مکوئی فی تخفیف عذابکم فتخفیف دا عذاب خپل کی انہو کان فریق من عبادی تحقیق سرا یو فرقہ یو ڈل زما د بندگان نه یقولون ربنا شیغی بوی رب زمونگا آمنا منگ ایمان راوڑے دے فاغفر لنا ورحمنا بخنو کی منگتا ورحمو کی بمنگا وانتا خیر الراحمین و تب بہترین رحم کا ان کے فاتخذتموهم سخریا بیاتا سراؤنی والدیلرا مسخرہ حتی انسوکم ذکری ترسعد پوری فاتخذتموهم سخریا دے یو معنی مفسرین کرام دا کئی یو مفسرین معنی کئی یوی صوفیاء کئی مفسرین سوئی تا زما دی بندگان لرد خپل بحث موضوع جوڑا کڑی دا فاتخذتموهم سخریا شپا ورس پا مجلسونو کی بس ددی یادگر تی یعنی یادے د دې ذکر دومره کثرت سره کوي چې زما ذکر دې هیر کړی دی حتی انسوکم ذکری زما ذکر یې درنه هیر کړی دی وکنتم منهم تضحکون او تاسو دې پورې خندا کوئ صوفیا دا معنی کوي چې هغه د الله نیک بندگانو او د الله نیک بندگان هغه تصرف او د کرامت په لحاظ سره ستا ذکر هیر کړو یعنی غنیک بندگانو داغی کرامت په وجه باندې د نه منلو والو په زړونو الله تعالی لګولي دي لکه څنګه چې موسی علیہ السلام فرمایل وشدد علی قلوبهم حتى يروا العذاب الالم انی جزیتهم اليوم پتاکی سره مونږه بدل ورکو نن ورځ دیلا بما صبروا په سبب دا غ صبر چې دی کړهون هم الفائزون چې پتاکی سره د کامیابی مندون کړي قال كم لبستم في الارض عدد سنين سمر وخت تاسو تیر ک پزمکه کې پشمار د کلونو قالوا لبسنا يوما وبعض يوم دیوی من وخت تیر ک یو ورځ یا بعض دروازینا فاسال العادين پس تپوسو کئی شمیر ددئی تشمیر کون کو نا قال ان لبستم الا قلیلا وقتا سنے ترکڑے مگر لگ ان لبستم الا قلیلا تاسو وقت نے ترکڑے مگر لگ لو انکم کنتم تعلمون کچر تاسو پویدئی افحسبتم انما خلقناكم عبثا
نو الا بستم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون. دلته بظاهر دا مفهوم راوځي چې کدا سي الہ ته आवाज وکړي چې داغه د پاره در سره برهان وی نو هغه ته आवाज کول شي. بظاهر خدا سي معلومیږي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. امام بغوی او ثعلبی د ابن مسعود نه روایت نقل کړي دي چې یو سخت بیمار باندې دی راغی نو د په وخت کې د آیاتونه ولوستل نو مریض جوړ شو. حضور علیہ السلام ته تپوس کوي چې سدي ولوستل د ورته وی د آیاتونه مې ولوستل. نو حضور علیہ السلام فرمایل چې قسم دې په ذات د الله باندې کې یقین والا سړی د آیاتونه په غرول ولي نو هغه هم د خپل ځای نه وخوځي. تفسیر مظهری قرطبی دا ذکر کړی دی. افحسبتم ای پس تاسو ګمان کوئ انما خلقناکم عبثا تحقیق سره موږ پیدا کړی تاسو لره عبث وانکم الینا لا ترجعون. او په تحقیق سره تاسو موږ طرف ته رجوع نه کیږي. لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. بلند الله تعالی ملک حق دے بادشاہ حق دے لا الہ الا هو نشتے والمعبود مگر وغد رب العرش الکریم رب د عرش کریم نے. ومن يدعو مع الله الها آخر چاچ بلنا اور کړه د الله سره یو بل خدای لرا لا برهان له بی فانما حسابه عند ربی چې غسر دلیل نشتا نو داغه حساب داغه پنځ د الله د انه لا يفلح الكافرون. د کامیابی نمومي کافران. نو بظاهر خدا معلومیږي چې کدا سي لا تاوازو کی چې داغه د پاره در سره برهان وی لکه لا برهان له دی هغه ته بیا आवाज کول شي. ټول مفسرینو جواب ورکړی چې لا برهان له بی دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی. یعنی لا برهان له به ای صفه کاشفه لا مفهوم له. دا سی صفت ته چې دې مفهوم مخالف مراد نه دی. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. او ورته ای رب زمونږه رب زما بخنو کا ورحم او رحمك وانت خير الراحمين او ته بهترین رحم کوونکې. بس به کوخه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ټول ګناهونه معاف کړي مونږ په حال رحم فرمای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت او عمل توفیق راکړي. صحابه په طریقو د تلو توفیق راکړي. الله زموږ نه رضا شي. قران د صحیح وینا او د عمل کولو توفیق راکړي. الله په زمانہ کې چې کوم خلک غیار دي او د غیارو په لارو باندې روان دي ته ورته هدایت نصیب کړي. هدایت قسمت کې نه الله د مسلمانانو وطن ته نه پاک کړي او اخر وخت موږ ته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله